دوستانو دا ویډیو پر سکرین درته لګوم. دا مکمل معلومات د امریکا کې چې انتخابات یې کیږي، څوک دې ګټي او کم کس که انتخابات وګټي د امریکا، هغه به ایشیا ملکونو ته خطر جوړیږي که به نه جوړیږي، خصوصا افغانستان ته چې ټرمپ به کامیابه سي او که د ټرمپ په مقابل کې چې کومه ښځه ولاړه ده که به هغه کامیابه سي. دا معلومات نن په دا ویډیو کې له تاسو سره شریک کوم. پر دا سکرین باندې دا تاسو وګورئ. السلام علیکم. په امریکا کې الیکشن شروع دی نن په 5 نومبر باندې. لږ وخت بعد به د دې نتایج د دې ریزلټس راتلل شروع شي. اوس الیکشن په امریکا کې دی خو د ټولې دنیا په نظر دی او ټولې دنیا په دې کې انټرسټډ ده چې دا به ګټي څوک. ټولې دنیا د امریکې په الیکشن کې دلچسپي ځکه ساتي چې دا امریکا ده چې په کوم ځای کې حکومت قایم شي، الیکشن وشي او حکومت قایم شي، نو د هغې اثر په ټوله دنیا باندې پرېوځي. د امریکای الیکشن او د هغې حکومت قایمېدل د دې اثر په روس پرېوځي، په چین پرېوځي، په پاکستان پرېوځي، په افغانستان پرېوځي، په ایران پرېوځي، په میډل ایست په مشرق وسطه په ملکونو پرېوځي، د اسرائیل او د غزه او د فلسطین په جنگ باندې پرېوځي، په دغه جنګونو باندې پرېوځي. ظاهره خبره ده دا د دنیا یو سوپر پاور دی او پولیسینګ کوي، ځان یې پولیس جوړ کړی، د ټولې دنیا پولیسینګ کوي. نو ټوله دنیا دې ته په تماشه ده چې ګټي به څوک، الیکشن به د الیکشن نتایج ریزلټس به څنګه راځي او د هغې اثر به زمونږ په علاقه زمونږ په خطه باندې څه پرېوځي. نو ټولو ته په تماشه دي. اوس دې کې دام کتل دي چې دې کې به کم داسې کسي چې اوس دا کم الیکشن کېږي صحیح شوله. دوه مین پارټیان ډیموکراټ او ریپبلیکن مخې ته دي که نه، د ټولو نه مخکې خو دا روان دي او دا دوه هغې نه ولاړ دي، یو ډونالډ ټرمپ دی یو کملا هاریس ده. دا پکې کتل دي چې کم به په دې کې داسې خیږي چې په دې دنیا کې امن برقرار کی، مینلی په مشرق وسطه په میډل ایست کې چې د اسرائیل کم دجالي فوج لګیا دی مسلسل د فلسطین او د غزه مسلمانان شهیدان کوي، واړه واړه ماشومان، عام سیویلینز، زنانه هغه ټارګټ کوي، هغه شهیدان کوي. نو چې په دغه ځای کې په اسرائیل دومره زورور شي چې دا جنگ پې ودري، چې دا سیز فایر پې وکړي، داسې پکې شته دی، داسې پاسبل ده، کم یو دی او څنګه هغه کولی شي. زه تا په خبره باندې پوهېږم. ګوره دا دوه کسان نه دي، دا مخکې دي. یو ډونالډ ټرمپ دی، ظاهره خبره ده دی چې د کومې پارټۍ نه ولاړ دی که نه، د هغې پارټۍ نوم دی ریپبلیکن. دا هغه پارټي ده د کم پارټۍ نه چې جارج بوش درته یاد شي که نه 9/11 چې د چا زیر صدارت شوی و، هغه وخت کې د امریکې صدر هغه و، بیا یې په افغانستان باندې د حملې حکم ورکړو. هغه د ریپبلیکن نه و، دا ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن نه دی چې کومه دا کملا هاریس ده دا د ډیموکریټس نه ده صحیح شوله. ډیموکریټ دا هغه پارټي ده کم نه چې جو بایډن دی، خو جو بایډن چونکې ډېر زیات ضعیف و، د منټل حالت هغومره ټیک هم نه و، خبرې به هم تیار کېدي، خبرې هم دومره پر اثر او جذباتي نه وي، خلک یې نشو کنوینس کولی، خلک ته زیات متاثر هم نه و، ایمیج هم ښه کافي ډاون شوی او خراب شوی و. نو هغې سیټ ته کو ډیموکریټ پارټۍ او مخې ته یې دا راوستله، دا وایس پریزیډنټ وه، نو پریزیډنشل کینډیډیټ یې دا نامینیټ کړله. اوس د دې او د دې الیکشن روان دی، دا کملا هاریس ده ټیک شوله. باراک اوباما هم د دې پارټۍ نه و، ډیموکریټ. اوس که تو وګورې که نه، دا ډونالډ ټرمپ نه دا کنزرویټیو ټایپ دی، کنزرویټیو ټایپ، او چې کوم دا کملا هاریس ده دا لیبرل ټایپ ده. تو وګوره که نه، د مهاجرینو پابندي غواړي چې د میکسیکو نه به مهاجرین نه راوړي، امیګرنټس به نه راوړي، یا د نورو ځایونو نه بالکل به یې دله بندوم. دا وایي نه چې هغوی ته مونږ ویلکم کوو، انسانان دي بالکل راتلی شي. دا وایي زه به ابارشن بندوم، ختموم به. دا نه وایي ابارشن د هر چا خپل حق دی، د هغوی جسم دی، د هغوی مرضي ده، مونږ به هغوی له د هغوی حق ورکوو. دا لیبرل ټایپ ده. اوس هغه څیزونه خو پرېږده، د هغه وروسته د ډسکشن دي. په اسرائیل باندې که مین نظر مونږ واچو که نه، نو دا ډونالډ ټرمپ نه دی، دا د اسرائیل ډېر پوخیار دی. ظاهره خبره ده، د په خپل سپیچز کې په خپله ویلي چې زه ګریټر اسرائیل جوړول غواړم. اسرائیل ډېر زیات وړوکی دی، د ګریټر اسرائیل خبرې کولې، او هغه هم په دې وجه باندې کوي چې کوم مالدار زایونیست یهودیان دي د هغوی سپورټ دی اخیستل غواړي، چې څومره د مالدارانو کسانو سپورټ د ده سره وي، پیسه د ده سره ده، او نن سبا خو په الیکشن کې هم پیسه لګي، ظاهره خبره ده. ایلان مسک د دنیا د ټولو نه مالدارترین قسم د ده په طرف باندې دی. نو دی خو د هغې خبرو نه ظاهرېږي چې د اسرائیل ښه پوخیار دی ټیک شوله. بل طرف ته که ته دا وګورې، د ډیموکریټ چې کوم کینډیډیټ نامیني ده کملا هاریس، نو دا وایي چې زه څنګه پاس شوم که نه، نو دا اسرائیل به مې دله ډایرک په هغې ځای کې ودرولی، سټاپ کړی به یې مې دله، زه به سیز فایر کوم، زه به جنګ بندي کوم. اوس که ته دې باندې یو نظر واچې، نو تا ته به دا ښکاره شي چې یاره بیا خو دا ښه ده، په کار دا ده چې دا پاس شي که نه. که فرض که دا پاس شو، نو په دغه ځای کې به امن راشي، دا به اسرائیل ودرېږي. خو هلته کې یو سوال پیدا کېږي، دا چې د کومې پارټۍ نه ده د ډیموکریټ، خو د هغې پارټۍ نه جو بایډن و که نه، او د جو بایډن زیر صدارت اسرائیل ته ښه مدد میلاو شو چې ووخه دغه عام فلسطینیان، عام لبنانیان چې په دغه ځای کې کم بې مور او بې پلاره دي، اسلحه ورسره نشته، په هغې باندې راکېده.
او اډ ورته مسلسل ملاوېده، باوجود د دې چې په خوله باندې خو بل ترخې جملې ویلې چې اسرائیل نه دي په کار چې دا چلې کړی، اسرائیل نه په کار چې هغه چلې کړی، دی صرف په خوله باندې ویل چې موږ به داسې سټاپ کوو، موږ به هغه سټاپ کوو. باقي خو مدد ور روانو یار، مضبوط مدد ور روانو. خو د حق پارټۍ نه دا م ولاړه ده، نو دا به سبا د څنګه اسرائیل ودرئ، دا څنګه چې دا وایي چې زه اسرائیل ودروم، دا خو هم کېدای شي چې صرف هغه شان جملې څنګه به چې جو بایډن وي. طارق پټان ماشاءالله خبره دا ده چې ودرولې نشي او نه ودرې، نو هغه شان جملې ولې ادا کوي. په هغې د مزلک په لاجک پوهه کړم. په دې امریکا کې 50 ریاستونه دي. د دې د الیکشن په نظام چې ته ځان پوهېږې که نه چې په امریکا کې الیکشن څنګه کېږي، ته په دې خبره لږ نور واضحه پوهې شي، او بلکې په هغې د هم پوهې مزه لږ صبر وکړه. 50 ریاست دي، په دې کې ځینې ریاستونه داسې دي چې په هغې کې هم دا ریپبلیکن ګټي، د دوی نه څوک نشي ګټلی، او ځینې ریاستونه داسې دي چې په هغې کې دا ډیموکریټ ګټي، د دوی نه څوک نشي ګټلی. ځینې ریاستونه داسې دي چې هغې ته سوینګ سټیټ وایي، کله یې پکې دا ګټي کله یې پکې هغه ګټي، بدلیږي دا بدلیږي. اوس که تو وګورې که نه، دا ټیکسز مثال کې طور پر ټیکسز یو ریاست دی، په ټیکسز کې عمر له دا ریپبلیکن ګټي، مسلسل دوی ګټي. خو دقه شانتې کې که ته وګورې که نه، نیویارک دی یا نیویارک شو یا کیلیفورنیا شوله، دا هغه سټیټ دی چې په دې کې مسلسل دا ډیموکریټس ګټي، د دوی نه څوک نشي ګټلی. اوس د کم ریاستونو کې چې مسلسل دا ډیموکریټس دا کملا هاریس ګټي که نه، نیویارک او کیلیفورنیا، تا ته پته شته په دې ریاستونو کې د ټولو نه غټ تعداد د عرب امریکنز دی، د دوی سره امریکن نیشنلټي ده، دا مسلمانان دي او عربیان دي، عرب امریکنز. او دا عرب امریکنز دي چې دی وایي چې موږ به اوټ هغې کس له ورکوو چې کم موږ له دا ګرنټي راکولی شي چې موږ به دا ظالم اسرائیل ودرو، په ده باندې به سیز فایر کوو، دی به باقي په دغه ځای کې دا جنګ نه چیړي، دی به جګړه نه چیړي، موږ به اوټ هغې له ورکوو. اوس دا عرب امریکنز او تعداد د دوی کم نه دی، ښه کم از کم 3.7 میلیون خو دی، تقریبا 29 لکه تعداد دی، نو کم تعداد نه دی. او دا په هغې ځای کې دي چې په کوم ځای کې د ټولو نه سیوا ووټ د دوی دی، نو دا به ظاهره خبره ده چې په خوله باندې دقه وایي چې موږ به اسرائیل ودرو، موږ به اسرائیل سټاف کوو، موږ به په هغه باندې سیز فایر کوو، نشي رانه باقي جنګ کولی، نو په خوله باندې به لازمي دا وایي چې ووټ والي. خو باقي که ته وګورې که نه، هم د دوی په حکومت کې دا اوس د دوی حکومت روان دی چې دا اوسه پورې دا الیکشن چې کېدو، خو جو بایډن حکومت را روان و که نه، اسرائیل ته مسلسل مدد میلاو شوی دی، مسلسل مدد میلاو شوی دی. نو عرب امریکنز هم چې وګورې، نو هغوی ته پته ولګېده چې حق د پښتنو متل نه دی، هغه عربیان وایي چې د پښتنو متل ډېر د ځای متل دی چې د خر په بچو کې د سړي بچی نه وي. نو لہذا دی خو په ښکاره باندې وایي چې زه یې سپورټ کوم، دته خو خلک د پیوټین یارم وایي، دی خو د نیټو خلاف هم خلک ګڼي، دا د رشیا خلاف خلک ګڼي، د پیوټین خلاف یې ګڼي، د اسرائیل خلاف هم ګڼي. خو په ښکاره باندې که ته وګورې اسرائیل له ښه مضبوط سپورټ دی ورکړی دی، مطلب د دوی پارټۍ ورکړی دی. نو اوس عرب امریکنز وایي چې نه مونږ دې له ووټ ورکوو ډونالډ ټرمپ له. دا انکشافات را روان دي، صحیح شوله، دا خبر را روان دی چې هغې ځای کې کوم مسلمانان دي، عرب امریکنز دي چې ښه کافي تعداد کې دي، هغوی اوس وایي چې نه مونږ ډونالډ ټرمپ له ووټ ورکوو ریپبلیکن له، او نه ډیموکریټ له ورکوو، دی یو له مونږ ووټ نه ورکوو. ښه نو اوس چې ښه دوستانو دا ویډیو تاسو وکړه، دا ډېره اوږده وه، داسې لږ معلومات ما له تاسو سره شریک کړئ. خبره په دا ځای کې مثلا چې ټرمپ په مقابل کې چې کومه ښځه ولاړه ده چې د جو بایډن دفاع کوي، اولین خو باید دا له ذهنه څخه وباسو چې په دې دواړو کې کار یو کامیابه سو. دې ته دا توقع مه کوئ چې زموږ ملک ته به ګټه ورسوي، ما دا توقع ورته کوئ چې اسلام ته به ګټه ورسوي. او دغه دواړه په حقیقت کې دواړه د اسرائیلو ملګري دي، لکه څنګه چې طارق پټان وویل. ټرمپ خو دا په خوله باندې ووایي چې زه د اسرائیلو ملګری یم، ها کوم ها، او دا کومه ښځه چې مثلا داسې بیان په ظاهره باندې کوي چې زه به مثلا پر اسرائیل باندې پابندي ولګوم، ها به وکړم، جګړه به وکړم، دغه رنګه تاسو ته طارق پټان صاحب وویلی چې مثلا د جو بایډن په حکومت کې د دوی مکمل مرسته کېده، د چا د دغو مرسته کېدله د دې اسرائیلو تر شا ولاړو. او دا معلومه خبره ده یوازې اسرائیل چې ډېر کوچنی کنټري ده، ډېر کوچنی هېواد ده، بیا هم دومره طاقتور ده، بیا هم دومره سپر پاور چې پر هر ملک باندې دی حمله کوي. له کم راهیسې ګوره فلسطینیان دی شهیدانوي، پر ایران باندې هم حمله کوي، دغسې نورو ملکو باندې هم حمله کوي. معلومه خبره چې تر شا یې څوک ولاړ ده، چې تر شا یې څوک نه ودرېږي دی دا کار هېڅکله نسي کولی. دوهمه خبر ډېر داسې پر سوشل میډیا باندې ګرځي، پر فیسبوک هم داسې پر نورو باندې هم، چې دا خبر ویل کېږي چې ټرمپ د دغه د انتخاباتو ګټونکی دی، د هغه ښځې په مقابل کې چې دی ولاړ د جو بایډن له پارټۍ څخه د دې تر رایه د ټرمپ رایه ډېره ده. نو ټرمپ د دغه ملک وزیر اعظم جوړېږي. نو چې ټرمپ د ملک وزیر اعظم جوړ شو، ټرمپ وایي چې زه ځم بېرته افغانستان ته ګرځم او خپل پوځیان بیایم چې کومه هغه د بګرام هوایي غټه اډه ده هغه کې خپل پوځیان بېرته ځای پر ځای کوم، ځکه چې د امریکایانو هم دا یو ارمان فاته سو چې له امریکایانو څخه چې
کله تیر نظام نړېدی جمهوریت ختمېدی دلته له امریکایانو څخه ډېر وسایل پاته کړل سولو او ډېر هغه فوجي طاقتونه چې دوی راوړي وو هغه پاته سو. د اشرف غني دا یوه کور وداني ټول افغان ملت وایي ځکه چې ده ته چې کمې وسایل یې پر دا ځای پرتې وې ده شاید تر ډېره وخته پورې جګړه ورباندې کړې وله هغه باندې دی خپل ځان ساتلی سو چې جګړه یې کړې وه خو اشرف غني نه غوښتل چې افغانستان خراب شي. اشرف غني نه غوښتل چې نور زموږ دغه ملت په خپل مابین سره وجنګېږي نو هغه هر څه یې پرېښولو. د ټرمپ اوس هغه ارمان دا شان دلته پاته دي خو د بعضې کسانو داسې سوچ او فکر وي هغه کسان ټول نه ښیم هغه کسان چې د افغانستان دغه اوس امنیت نشي زغملی د افغانستان د اوسنی نظام نشي زغملی هغه دا ډېر خوشحاله دي چې وایي د ټرمپ حکومت را روان ده بیا به وګورو چې د افغانستان اوس نظام څومره خپلواک پاتېږي که نه پاتېږي او ټرمپ وایي زه هغه ځای ته خپل ځواکونه بیایم. ګوري باید یوه خبره وکړو هغه دا چې ټرمپ چې دا چې د دې ځای وزیر اعظم د امریکا جوړیږي او بیا دی دا فیصله کوي چې زه به پلانکي هېواد ته خپل ځواکونه بیایم دا د دې وس کار نه ده نه په دې کې د خبر چلیږي ځکه چې دا بل ملک ته ځواکونه لیږل پوځ لیږل دا د هغه ملک د استخباراتو کار ده دا فیصله دی نشي کولی که دی هم کوي تر شا به هغه خلکو په خوله باندې ورکړي بیا دی کولی شي وزیر اعظم موږ تاسو ولیدو په ډېر ملکو کې چې هېڅ حیثیت نه لري خالي پر کرسۍ پر چوکۍ باندې ناست هغه امرونه کوي تر شا چې یې کم پوځ ورته وایي تر شا چې یې کم استخبارات دی ایسایي ده هغه ورته وایي هغه امرونه دی جاري کوي د ډېرو خلکو و دې ته سوچ او فکر ده د ډېرو خلکو و دې ته اوس ټوله نړۍ بیا خاص کر میډیا ټوله پر دې باندې اوس فوکس ده مثلا چې دې طرف ته ده چې څوک به یې ګټي لکه تاسو فکر وسوچئ لکه پاکستان کې چې مثلا انتخابات کېږي د هر سړي دا ورته امید د ډېرو خلکو دا ورته امید له ګرانۍ څخه په عذاب مثلا چې ګرانۍ شته کاروبار نشته بېروزګاري ده خو کله چې دوی هغه ته انتظار وي چې اوس به داسې یو وزیر اعظم راشي د موږ د ملک د موږ د هېواد نو بیا په ملک کې مثلا که امنیت په خاطر باندې خبره وکړي امنیت به سم کړي که د کاروبار په خاطر باندې خبره وکړي کاروبار روزګار دا به سم کړي خو هغسې کوم شي ته دوی دغه وي مثلا امید وي هغه راکړل شي هغه رنګه نه وي نو داسې هم د ټرمپ څخه ما امید دې کوي چې دا به راشي یا به زموږ ملکونو ته ګټه ورسوي اولین خو زه دا خبره کوم کافر هېواد هېڅکله دا نه غواړي چې مسلمان هېواد یې تر ما مخته ولاړ شي نشي برداشتولی ډېر خلک داسې خبره کوي ګورئ دا خو تاسو ښه معلومه ده چې ډېره وخت د امریکې او د ایران لانجه ده او د امریکې د ایران روپۍ څونه کمزورې ده په دغه خاطر باندې چې ټرمپ وایي زه ځم افغانستان کې په افغانستان کې خپل ځای نسم هلته اډه جوړوم له هغه ځای څخه د ایران اقتصاد زه کمزوری کوم ګوري ټرمپ که داسې په خپل طبیعت باندې کار کوی لکه دی چې زه ځم له هغه ځای څخه ایران باندې د ایران اقتصاد کمزوری کوم په افغانستان کې خپله اډه جوړوم هلته اړوم نو که دا 20 کاله د زور ووایي محنت یې وکړئ تکلیف یې وکړئ خاص د هغه لپاره د څه لپاره یې کول د افغانانو پر رنګ مین و که د افغانستان د جوړولو لپاره دی راغلی خاص په دې خاطر باندې چې افغانستان به ونیسېږي کله چې د افغانستان ونیوی دلته به خپلې اډې خپل مرکزونه کې جوړ کړي چې جوړ دې کړو نو پر مغربي هېوادونو خو ده ستا حکومت راسه پر ایشیا هېوادونو یې هم شروع کړه نو له دې ځای څخه به ایران ته هم دمکۍ ورکولی شي د ایران هم اقتصاد کمزوری کولی شي که پاکستان مخ ته رسخه تلی هغه هم کمزوری کولی شي که روس مخ ته رسخه تلی هغه هم کمزوری کولی شي که ایشیا مخ ته رسخه تلی چین مخ ته رسخه تلی هغه هم کمزوری کولی شي دا خو د ټرمپ له ډېره وخته یو ارمان و خو هغه ارمان یې نسو پوره او نشي کولی او نه به بیا دا راشي چې بیا به دی په افغانستان کې واړوي او افغانستان کې به دی خپلې پوځي اډې جوړې کړي بیا به له هغه ځای څخه دی پر ایشیا ملکونو باندې حکومت کوي